سلام دوستانو، راځئ نن د شکرې، ډایبیټس او د ګوندې د بدلون نه ریپلیسمنټ په اړه خبرې وکړو. شکره یوه ډېره عامه ستونزه ده. دا اصل کې د بدن د شکرې کچه غیر نورمال وي، یعنی د بدن د شکرې کچه لوړه وي، او اکثره هغه ناروغان چې د ګوندې بدلون ته اړتیا لري هغوی د زړو خلکو له ډلې څخه وي، او شکره هم له یو عمر وروسته ډېره عامه ده. نو یوه ډېره عامه پوښتنه چې موږ ته اکثره په کلینیک کې کیږي دا ده: ډاکټر صاحب، زه شکره لرم، آیا دا به زما د ګوندې بدلون باندې تاثیر وکړي؟ ځواب دا دی چې هو، تر یوه حده پورې تاثیر لري. ځکه چې په شکره کې څه پیښیږي دا دی چې بدن نشي کولی د وینې د شکرې کچه په سمه توګه کنټرول کړي، او کله چې د وینې د شکرې کچه ښه کنټرول نه وي نو دا د رغېدو بهیر اغېزمنوي. حتی د زخم رغېدل، یعنی هغه چاک چې د ګوندې بدلون لپاره کیږي، هم اغېزمنېږي. په ټوله کې د بدن معافیت کمی، او همداراز د بدن دننه د وینې جریان هم تر یوه حده اغېزمن کیږي. که شکره ښه کنټرول نشي نو یو څه شته چې ورته د شکرې عصبي ناروغي درګرجرګلولیت وایي، چې دا هم کولی شي اعصابو ته زیان ورسوي. نو په لنډ ډول که شکره ښه کنټرول نشي دا کولی شي د زخم د رغېدو پروسه وځنډوي. ګنډې یا ټانکې ښایي د عادي وخت په پرتله ډېر وخت ونیسي چې جوړې شي، یا د امکان شته چې ټانکې خلاص شي. په شکر لرونکو کسانو کې د انتان یا عفونت کچه هم لوړه وي. د امپلانټ جوړښت اړوند ستونزې لکه خراب رغېدل یا خلاصېدل هم رامنځته کیدی شي، او د شکرې زیاتوالی البته نورې ستونزې هم رامنځته کولی شي، لکه د وینې د ټوټې لنسګ جوړېدل، د ادرار انتانونه، یا د پښتورګو او زړه اړوند ستونزو چانسونه زیاتول. خو تاسو ته اړتیا نشته چې د دې ټولو په اړه اندېښنه وکړئ، ځکه چې زموږ په مرکز کې کله هم چې یو ناروغ د ګوندې د بدلون لپاره راوړو، موږ دا یقیني کوو چې د عملیاتو نه مخکې، د عملیاتو پر مهال او وروسته د شکرې مناسب کنټرول موجود وي. معمولاً موږ د ناروغ د ایچ بي اونسي کچه اندازه کوو. ایچ بي اونسي یو د وینې ټیسټ دی چې موږ ته د ځانګړي ناروغ د 3 میاشتو د شکرې کنټرول معلومات راکوي. زموږ هدف دا دی چې دا کچه تر 5 لاندې وساتو. که تاسو دا کچه د 6 ته نږدې وساتئ، دا معنا لري چې شکر مو ډېر ښه کنټرول شوی. خو په ډېرو مواردو کې که دا شاوخوا 5 هم وي او شکر په هغه وخت کې ښه کنټرول شوی وي، موږ ناروغ عملیات ته بیایو. زموږ سره د اندوکرینولوژي شکرې متخصصینو او ډاکټرانو ځانګړې ډله شته. همدارنګه د جراحي څخه مخکې موږ به ستاسو د وینې شکر معاینه کړو. د جراحۍ په جریان کې د متخصص انستیزیا ټیم به ستاسو د وینې شکر همغږي او کنټرول کړي، او د جراحۍ وروسته هم تاسو به د شکر کنټرول لپاره د وړ اندوکرینولوژیستانو، شکر ناروغۍ متخصصینو یا ډاکټر په لاس کې یاست. نو د ناروغانو لپاره یو مشوره دا ده چې تاسو باید د جراحۍ لپاره له راتلو دمخه د خپل شکر کنټرول ایچ بي اونسي ضرور وګورئ. تاسو باید په منظم ډول د خپل ډاکټر لخوا وړاندیز شوي انسولین یا د شکر درمل وخورئ. تاسو باید صحیح وخورئ. صحیح خواړه خوړل په دې معنی دی چې تاسو باید د یو څه وخت لپاره د جراحۍ څخه دمخه د ټیټ شکر لرونکي خواړه وخورئ، او تاسو باید په منظم ډول تمرین وکړئ. تاسو باید د جراحۍ څخه دمخه د خپل زنګون او پښو د پوستکي پاملرنه وکړئ، او هر کله چې تاسو د زنګون د بدلولو جراحۍ لپاره خپل ډاکټر ته راشئ نو تاسو باید د شکر ناروغۍ وروستۍ نسخه له ځان سره ولرئ. دا ستاسو د شکر ناروغۍ متخصص یا ستاسو ډاکټر لخوا ده. همدارنګه تاسو باید د جډړ وروستۍ کچه چې په دې وروستیو کې ترسره شوې وي سره راشئ. په لنډ ډول شکر یا د شکر ناروغي کولی شي د زنګون د بدلولو جراحي پر مهال موږ ته ستونزه جوړه کړي، او زموږ په مرکز کې موږ اضافي احتیاطي تدابیر نیسو ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې د لوړ شکر پورې اړوند ستونزې د زنګون د بدلولو جراحي پر مهال رامنځته نشي. د دې لپاره موږ سره د اندوکرینولوژي، شکر متخصصینو، انستیزیا ډاکټرانو او نورو ډاکټرانو یو متخصص ټیم شته. هغوی ستاسو د شکر ښه پاملرنه کوي د زنګون د بدلولو جراحي څخه مخکې، د عملیاتو پر مهال او همداراز د جراحۍ وروسته. مننه.